دا بچیان دا نه پیژني چې زه هزاره یم، دا بچیان دا نه پیژني چې زه تاجک یم، دا بچیان دا نه پیژني چې زه پښتون یم. دلته دا بچیان دا نه پیژني چې زه ازبک یم. افغانان، مسلمانان، یتیمان، بې پلاره بې موره. نه یې مور شته نه یې پلار شته نه یې کور شته نه یې کلی. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو زه چیرته راغلم، څه کوم، چا سره خبرې کوو، هر څه به وګورو. ځئ. دا یتیم څوک ده چې ژاړي غلی غلی، دا یتیم څوک ده چې ژاړي غلی غلی. دوستانو زه راغلی یو داسې ځای ته یم، تاسو باور په خدای وکړئ چې دا ورور چې کوم کار کوي که نه، فکر نه کوم نړۍ کې به داسې څوک پیدا شي. دا ماشوم زما په غېږ کې تاسو وینئ، دا فلج دی. الله دې ورور ته خیر و برکت ورکړي چې ده سره دا احساس د کوم پیدا شوی. دلته شپږ یتیمان داسې دي چې هغوی نه پلار لري نه مور لري، او نور باقي تقریبا درویش یا څلېرویشت ماشومان دي چې هغوی هم داسې دلته هغوی دا روزي. داسې کس ماشوم دا وګورئ، دا فلج دی، دی په شفخانه کې مور پلار پریښی دی، ولې دلته الله ورته بل پلار او مور پیدا کړی، هغه دا روزي دلته. زه راغلم چې زه دلته دوی ته دا ګوډیان یا ماشومانو ته ورکړم، دوی ته زه میوه او غوښه او شودې او کیک وریجې د لوبو سامان دا راوړم، خو دلته حالات بل قسم ته دي. راځئ هر څه وګورئ، تر اخره ویډیو وګورئ. په نړۍ کې اوس هم انسانیت شته، او په دې باید موږ تاسو اعتراف وکړو چې اوس هم انسانیت شته. دا وګورئ، ونیسه. السلام علیکم. استاد اجازه ده؟ ښه. السلام علیکم. استاد ښه یاست؟ خیر دی، قراري ده. بچه ستړي مه سئ. خوب هستین شما؟ چې کوم ځای مې درته یادو هغه دا ځای دورونه. حاجي صاحب ستړی مه سئ. السلام علیکم. لاس دې راکړه راته. خیرت دی، قراري ده. فقط یو لحظه باید ځان سره زه چې څنګه فکر کوم، فقط یو لحظه تاسو ځان سره فکر وکړئ. حاجي صاحب کوم ځای نه راغلی دلته؟ زه د هغه پل خشتي نه راغلی عمر سره. څومره وخت دې کېږي؟ والله راته پته نه لګي، خو یو 2 کال کېږي چې 2.5 کال کېږي. کور فامیل چیرې دی؟ زما کور فامیل مزار کې دي. کرایه را سره نه و چې کور ته لاړ شم، فکر دې شو بیا دغه سره کونه بنده و، موټر نه تلله. د دې مسؤل ما ته وایي چې دلته دغه هر یو سره چې خبرې کوي، هر یو ځان ته قصه لري. کاکا هیڅ هوب نه درلودل، اولین کس دا د راوستی دلته، له هغې نه وروسته دا سلسله شروع شوې ده. د ده اوس هم دلته ژوند، زندګي، چای، ترموز، هر څه ورته ایښی. ماشوم وینې دی هم داسې پاتې دی، دا هم دلته راوړل شوی. همداسې ده استاده؟ خبرې کولی شي. جالبه خبر دا ده چې دې خدمت وایم، والله که څوک د ورور خدمت په دغه رقم وي کې، خو دا نیکان چې د خدمت کې استاد چې دی هم یتیم پاتې شوی. همداسې ده. موږ دې ته داسې ډېر کم اندازې یو شی راوړي دي، د څو پورې دغه بچیان یو څه وخوري، یو څه لوبې پې وکړي، دا مو راوړي دي. نو بره به ځو، ټول به ځو. صحیح ده؟ اجازه ده؟ زه معذرت غواړم چې د درس وخت یو زه د درس نه وباسم، لږ به استاد باره لاړ شو. بچی بره به ځو. صحیح ده؟ کله وګوري اسمان ته، کله ګوري قبرستان ته. دوستانو داسې یو کور دی چې که فکر موږ او تاسو وکړو، هغه د افغانستان اصلي انځور موږ دلته لیدلی شو. دلته دا بچیان دا نه پیژني چې زه هزاره یم، دا بچیان دا نه پیژني چې زه تاجک یم، دا بچیان دا نه پیژني چې زه پښتون یم. دلته دا بچیان دا نه پیژني چې زه ازبک یم. افغانان، مسلمانان، یتیمان، بې پلاره بې موره. دلته چې کوم انډول موږ ګورو، د دې مسؤل چې کوم کار کړی دی، والله ما خو اول ځل دی چې داسې یو انسان زه وینم. بابا قصه خو هم درته وکړه که نه؟
ماشوم خپله یو نړۍ ده. ماشوم ګوره چې نه خپې کار کوي نه اولاد د مور و پلار لپاره د زړه ټوکړه وي چې یو انسان دې حد ته مجبوریږي چې هغه خپل د زړه ټوکړه اخلي په یو ځای کې غورځي او تریزي. څه فکر کوي چې بیا به د مور و پلار نه څوک کومه نږدې رشته وي چې هغه وپالي خو دغه کس دا رشته پاللې ده. الله اکبر څومره غټه خبره. دا یتیم څوک ده چې ژاړي دا رشته څوک پاللی شي چې انسان ژبه ونه لري هغه خو بد باندې پوه نه شي. څنګه خوب هستی پښتو ښه یې ته جوړې ما ته وګوره جوړې بیخي. دا رشته به څوک وپالي چې مور و پلار چې هغه ژبه ونه لري او هغه له ځان څخه جدا کوي او وروړي دلته دته سپاري. نو څه فکر کوي چې دا به داسې کم انسان وي. که زه دعا هم ونه کړم پوهېږم چې رب ذوالجلال دته دومره اجر ورکړي چې بې حسابه بې کتابه به انشاءالله بدلی سي جنت به یې. تاسو پوهېږئ څومره غټ کار. یوه خور عایشه ابراهیم په دې به موږ او تاسو نه غږېږي چې د زوکړې ورځ لمانځل ښه ده او که بد هغه د هغې خپل کار دی. ورور یې هغې چې کمې پیسې د کیک لپاره ورته بیلې کړې وې هغه قمر ته راواستولې. قمر دې خلکو ته راوړی په هغه هم ورته دغه شی واغوستل غوښه دغه امونه وریجې او کیک ورسره هغه شی چې دی پرې خوشحالېږي دا ورته راوړ تر څو پورې زه دې ته څه کم تسلیم کړم. الله دې اجر ورته ورکړي. الله دې خور په عمر کې برکت واچي. عربه خور چې په هغه هم په امریکې کې اوسي یا په کاناډا کې اوسي مشخص ملک را معلوم نسو نو هغې دا بهتره وګڼله ورور یې چې د هغې د زوکړې ورځ د یتیمانو او دغه خلکو چې څوک سرپرستان نه لري د هغې په منځ کې ولمانځل شي. الله دې ورته اجر ورکړي. دې کې څه اخلې بیټ اخلې که هغه اخلې محمد رحمان ته به دا کړم دا اخلې دا خوښه یو که دا اخلې کوم یو اخلې دا اخلې که هغه دا صحیح دی که دا اخلې ښځه محمد رحمان به دا واخلي ښه او ته دا اخلې ته کوم یو اخلې ښه محمد رحمان ځان ودرېږه ځای کې دا ته واخله راوړه چې پلاستیک دې وشکوملو زه ودرېږه نو ښه سرداره ودرېږه شایسته برای شما چی بودم؟ چی میخواهید میبارد بتم؟ آها دخواین دو خب بس به طبیعت که دا شویده چی یا با گودی بی او یا با بلچه بیا 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 دگه بیا راش چقدر مقبول است تو شایسته هستی یا ای؟ تو شایسته هستی؟ این مقبول است یا تو؟ این مقبول است یا تو مقبول هستی؟ این مقبول است بازدار گویی دا یه امیره بگیری مرا بچه صحیح بگیری که بازی گریه میکنه لا 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 برو دگه اوی جستات شده پس ده ماشومان نه دې په طبیعت خو به ان شاء الله سنه څه پویو کنه که ټول دنیا ورته ورکې خو هیڅ ولې چې دا ورته ورکې دا ورته خوند ورکې ستایش ته دا ورکوی است شده د دې بنوم چه یک دیسه داش نامش چی میمانی ها نه بگوی چی نامش چی برش خوش میکنی گودیگه خاصه دایتیم څوک د چی ژاړي نام تو نوم دې چه فیروزه کم دی فیروزه مې تو خوب مقبول است ای مقبول است تو ما رنگش کن پسل گو دا سیرات ویل پسل گو دا سیرات ویل پسل گو دا سیرات ویل سانو د خو کله تفریح ته ځي کنه
ها بس دا به بیٹو بالو وکټ یو دا هر څه هغه شي انشاءالله ورته برابر څوک فوټبال کې هغه باندې به کوي چې څوک کرکټ کې به به کوي سمه ده که نه انشاءالله دا یتیم څوک ده چې ژاړي غلی غلی نه یې مور شته نه یې پلار شته. محمد جاوید مخکې مې درته ویل چې محمد جاوید هم یتیم دی نو چون دغه د یتیمانو په درد باندې دی ښه پوهېږي چې څومره درد لري او د دی باید څنګه خدمت وسي. الله دې چې څوک هم د دغه خلکو په سرپرستۍ کې شریک دي رب دې ورته جنتونه ورکړي رب دې د دې بدله ورته هم په دې دنیا ورکړي هم په هغې دنیا همداسې ده جاوید خان بس دغه شودې دي ورور ملایي دي هغه امونه کیلې دا به د یتیمانو وخورې او انشاءالله تعالی زه باوري یم چې دې خلکو څوک لاس نیوی کړي هغې ته به الله اجر ورکړي صحیح ده دوستانو نور وخت مو نه نیسم په لوی الله مو سپارم تاسو دې ماشومانو په مخونو باندې خصوصا دا زنانه طبقه نه ده د دې په مخونو مسکا هم وینئ رب دې تاسو نه هم راضي شي ویډیو سره شریکه کوي قمر بنسټ به انشاءالله کوشش کوي چې د هېواد هر یتیم خانې ته لاړ شي یتیمانو سره زړه خواله وکړي قاري صاحب څه وینا خو نه لري الله مو خوشحال لره دوستانو که چېرته غواړئ همداسې موږ مخته لاړ شو لینکونه سکرین باندې ښکاري وټساپ نمبر هم شته انشاءالله په شریکه به دا کاروان مخته بیو په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله زنګېدلی دا یتیم څوک